بل نشته دی. او نبی علیہ السلام فرمایي کم څاروي چې د الله په نوم په دې ورځ خیرات شو او قرباني شو، دا به سره د ښکرو، سره د سوټو او سره د دې ویښتو د الله په دربار کې قبلیږي، دا به الله تلی. ابراهیم علیہ السلام زوی قربانی، مونږ بس مونږ سره پیسې شته ډېرو خلکو سره بیا هم قرباني نه کوي. نو قرباني په هغه چا چې زکات پې فرض وي، د زکات نصاب مې درته مخکې ویلو. زکات دپاره مال نامي شرط دی او د قربانۍ دپاره نامي مال شرط نه دی. څه مطلب؟ که یو سړي سره تجارت مال نی که نه او دس دوه کوره دي، یو کور کې دی اوسېږي او بل کور یې د ضرورت نه زیات دی او د هغې کور قیمت تقریبا 80,000 غالبا به نن نصابي، څوک 50,000 ما ته چا یاد کړه، چا 80 یاد کړه، خیر 2.50 تولې سپین زر معلومات وکړئ تاسو، تقریبا 80,000 جوړېږي. د هغه دویم کور د ده د ضرورت نه زیاتي دی، قیمت په 80,000 ته رسېږي، قرباني به کوي. یا نغدې پیسې ورسره 80,000 دي، یا یو ښځه ده که کالې ورسره د 9 تولو نه کمې، خو قرباني پې نشته، خو که کالې ورسره 1 توله دی او نغدې پیسې ورسره دي، نو بیا به دا کالې قیمت کوي، هغه نغدو پیسو سره به جمع کوي چې 80,000 ته ورسېږي، نو قرباني به کوي. یا د ضرورت نه زیات سامان یې ورسره دې ښځې سره، نو بیا به هم هغه ضرورت نه زیات سامان هم قیمت کي او کالې به هم قیمت کي، 80,000 ته ورسېږي، نو قرباني به کوي. یا یو سړي سره د ضرورت نه زیات سامان دی، د حاجت اصلي نه علاوه، لکه یو ټوپک یې دی مثلا ادرس اوکې دپاره پوره دی، د سره دویم ټوپک دی، د هغې قیمت چې یو ځای کې 80,000 نه اوړي، 80 ته رسي، نو بیا به دې هم قرباني کوي. یا د یو سړي دومره ځمکه ده چې ادنا ګزاره پې کېږي، نغدې ورسره نشته، خو دومره ځمکه ده چې د دوره د بچو پې معمولي ګزاره کېږي، معمولي، دې به هم قرباني کوي. قرباني په ګډ چیلي باندې کېږي چې د کالي، چې د کال نه کمي بیا پې قرباني نه کېږي. البته علما لیکي هغه ګډه چې لمور وي، لمور او په شکل د کال ښکاري، نو هغه د 6 میاشتو چې نو په هغه هم قرباني کېږي، په بېلمه ګډ نه. لمور خو چې سروبي په شکل د کال ښکاري، په 6 میاشتیز هم کېږي، او په چیلي چیلی چې د کال نه کمې قرباني نه کېږي. دارنګې بېلمه ګډ یا چې سوربني چې د کال نه کمې قرباني پې نه کېږي. غوا، سنډه، میخه، غویې د 2 کالو ته چې ورسېږي نو قرباني پې کېږي، که د 2 کالو نه کمې نو قرباني پې نه کېږي. 2 کالو ته ورسېږي که غاښې کړي او که نه کړی، بعضې څاروي وي غاښې کړي او بعضې نه کړي، عمر ته به یې ګوري چې عمر د 2 کالو وي نو قرباني پې کېږي. ګډ یا ګډه کې چیلی چیلي کې صرف د 1 کس قرباني کېږي، او په دې غټو څاروو کې چې غوا میخه ده، په هغې کې د 7 پورې کسان شریکېدی شي. خو دا چې کم کسان شریکه قرباني کوي، د دې ټولو نیت به دی چې د الله دپاره دا قرباني کو. که دې 7 کسو کې د 1 کس هم د غوښې نیت وکړو، نو د دې ټولو قرباني ونه شوه. ګورئ، دا یاد ساتئ. بل قربانۍ کې هغه کسان ځان سره شریک کوي چې حلال خواري، که په دې 7 کسو کې یو کس هم حرام خور د پیسې حرامي، د ټولو نه شوه. ګورئ، حرام خور به پکې نه راولئ، چې کم پیسې حلال یې هغه ځان سره شریک کوي. هغه غوا میخه چې د هغې لکۍ نیمه پرې شوي قرباني پې نه کېږي، غوږې نیم پرې شوي قرباني پې نه کېږي، غاښونه یې د نیمې نه زیات یا نیم اوتي قرباني پې نه کېږي، ټول غاښونه یې نشته. نو که ګیه سمه خوړی شوه، وری مضبوطه وي، نو خیر د قرباني پې کېږي، او که نه شوه خوړی سمه ګیه، بیا پې نه کېږي. یوه سترګې ړنده ده یا دواړه ړندې دي، بیا هم پې قرباني نه کېږي. دارنګې ښکرې مات دی د نیمې نه زیات، بیا هم پې قرباني نه کېږي. که پیدایشي ښکرونه یې نشته نو قرباني پې خیر دې کېږي. پخپه ګوډ دی، نو که رسېدی شو هغه میدان ته په اسانه، نو قرباني پې کېږي، او که نه هغه د ذبح میدان ته په اسانه نه شو رسېدی، بیا پې قرباني نه کېږي. عیبجن څاروي باندې قرباني مه کوئ، روغ او خشته ښکلې څاروی والئ. کم څاروی دې واغېشته او هغه کې پی دي، بعضې خلک وایي څاروی مغشتې پی کوي، پی به ترې نه اخلئ، او که دا دردېږي نو په دې غولانځ ولې یخې اوبه واچوه، هغې سره دل ختمېږي، او که بیا هم چغې وي او تنګې ته پی ترې ولشه، واپس یې ورته ګیا کې واچوه، په هغې یې وخوره، خو ته به پی په استعمال کې نه راولې د څاروي.
بیا چې علاله نو چې کم دی د اختر مونځ کېږي لکه کلي کې د اختر د مانځه نه مخکې علالول به نه کوې د اختر د مانځه نه پس به علالول کوې. یو صحابي د اختر د مانځه نه مخکې حلال کړی نبي ته ورته ویې د غوښې شو وی بل حلال کوس. او که بانډه کې وي چې کومو علاقو کې د اختر مونځ نه کېږي نو هغې کې خیر دی وختي ملالولی شي. بیا چې کله حلالی نو دا 3 ورځو کې ذبحه کېږي د اختر لومبی ورځ او 2 ورځ او 3 ورځ. د 3 ورځې د غروب نه پس بیا بند شي خبره. د شپېم حلالولی شي خو مکروه ده تنزیهي او د ورځې حلالولی بهتر دي. او چې حلالی قبلې ته به وله مخکې په خپل هم حلالولی شي د بل په لاس هم حلالولی شي. چې حلالی ملګري دي پکار دي چې ټول حاضري او چې حلالی قبلې ته وله مخکه وتړه چاړه مخکې تیره که چاړه به د څاروي مخکې نه تیری ګورې دا هم ګناه ده. چاړه نه به څاروي نه بغیر به چاړه تیری چې هغې نینی او زر به حلالی او بسم الله والله اکبر بس دا کافي دی. بعضې وخت کې مولام راشي وي ته پې لاس کېده او هغه حلالولو والی ملالۍ نو دواړه به بسم الله والله اکبر وایي. بسم الله والله اکبر دا کافي دی او زر به حلالی فوري به حلالی. او چې کله حلاله کي نو سرمن باله وباسي چې ساتې وخېږي تر څو تساني وتې نو سرمن به ترې نه وباسي. او چې کوم شریکوال دي پکې ګوره یاد ساتې د هغې نه به باقاعده تپوس کوي دا فلان کیسه ده. که مثلا یو سړي نشته او د هغه نه تپوس نه دی کړی تا ولې ایسه ونیوله دا نه صحیح کېږي. که دې کې ورسره شپږ نور ملګري دي هغه شپږ یې هم غرق کړله دې کې احتیاط کوی لغوندې. بیا چې حلاله شي د هغې غوښه ښه دا ده چې نیمه په خپله وخوري په بچو وخوري نیمه په رشته دارانو وخوري نیمه خیرات کې. خو که ټول هم سړی ځان له ساتي نو ساتلی شي. او سرمن که ځان له په استعمال راولي ځان له تې بورقه جوړی بورقه تې جوړولی شي لمسې تې جوړی لمسې تې جوړولی شي تولی بالغ تې جوړی نو بلکل جوړولی شي. او که نغد یې ورکوی نو هر چاله یې ورکولی شي سرمن. نغده سرمن غریب لم ورکولی شي مالدار لم ورکولی شي. نغده کې دا نشته چې دا مالدار دی نه نغد سرمن صدقه ده او مې مالدار ته بخلی شي او مې غریب ته بخلی شي. خو چې خرڅه دې کړه په پیسو نو بیا به پیسې غریب له ورکې مالدار له به نه ورکې او پیسې به په جومات نه لګې ګورې. د خپو مثلا د غوښې ده تقسیم به کې ټول یو شان دی. اووه کسان دي اووه ځایه دی کي 3 کسان دي 3 ځایه دی کي. که په شریک یې چاله یو کس له ورکوي د زړه نه نو ټیک ده خو د زړه نه یې ګورې 100 کم نه ورکوي خفه کېږې ما. یو کسي په خپو لاس کې دی وي د ما مور بوډی ده او د خپې به زه غلی اوسم نورو زړه نه خدای خبري زه د پاکه خبره کوم. ما ته ویلي شوي دي وی پلانکي خپې یوړې مې تاسو وی چې وړمه نو مونږ غږ ونه کړو مې اړم ووی نه اړم ولې وایي زمونږ د مور خپې کمزوري نه دي څه دا غلطې خبرې داسې مه کوئ. یا د سره ټول یو ځای شي او چې ته غریب له ورکې دا رنګې سر دی سر تقسیم کې 7 کسانو باندې تقسیم کې. یو کس مازغه یوړل نو بل په غاښونو څه کوي جب و مازغه یوړل او دا غاښونه تقسیم کې غاښونه څه کوي خوله کې خو هم نه لګي نو وځای تقسیم کا. او کته وای چې تقسیم خو نه کېږي لانجه پې جوړېږي نو چا غریب له ورکه غونډه سره یې ورکه. دې طریقه ده تر دې حده پورې چې کم پړی دی او کم د هغې هغه مزي دي اب هم خیرات کوي. قصاب چې د قصابي کوي نو د هغه له به سرمن ګورې په مزدورۍ کې نه ورکوي هغه له مزدوري د جیبه ورکه سرمن ده. او که هغه د نه قصاب په بیه اخلي خرڅه که پې که په هغې خرڅی په قصابو که په بل چا خرڅی نو خرڅه کولی شي خو په مزدورۍ کې به وله نه ورکوي ځکه دا سرمن د مزدورۍ دپاره نه ده دا خیرات تا ټوله خیرات شوې ده. نو دا یو څو خبرې مې درته عرض کړلې. تکبیرات تشریق د عرفې په ورځ شروع کېږي. عرفې په ورځ 23 لمونځونو پسې عرفې ورځ د اختر لومبۍ ورځ د اختر 2 ورځ د اختر 3 ورځ او د اختر په 4 ورځ د مازدیګر مانځه پورې ختمېږي. الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. دا تکبیرات به وایې. ښځه به هم وایي سړي به هم وایي. ښځه به پټ وایي سړی یو ځل په زوره ویل واجب دي